کې زه خصوصا د هغه علماء کرامو او د هغه ملګرو شکریه ادا کوم د زړه د کومې نه کومو چې ما ته د تعزیت پیغامات را لیږلي دي یا د ویډیو په لار باندې ویډیو یې کړې ده. بعضو علماو ویډیوګانو کې د تسلۍ پیغام را لیږلی دی، بعضو اډیو میسیج یې ما ته کړي دي او بعضو ټلیفونونه کړي دي، بعض زما خواله راغلي دي. څومره ملګري چې دي، که هغه علما دي که عوام دي، د هغه ټولو د زړه د کومې نه زه شکریه ادا کومه. که چاته زما جواب نه دی رسېدلی نو حالات داسې وو، زه مصروفه ومه او هر چا له جواب ورکول په هغه وخت کې ناممکن وو، ما سره وخت نه و. نو زه هغه ټولو ته اوس دا جواب ورکومه چې د ټولو زه د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم او د دې ټولو دا په ما باندې احسان دی چې د مصیبت په دې وخت کې او په دې لوی غم کې دا ټول علماء کرام زموږ د قدرمن مشرانو علماء کرامو رابطې وکړي او د تسلۍ پیغامات یې نشر کړي او رالیږلي او کوم چې عام ملګري دې ټولو زه شکریه ادا کوم چې د مصیبت په دې وخت کې دوی ما سره ودرېدو او د الله سبحانه وتعالی د توفیق نه بعد او د هغه د مرستې نه بعد او د هغه د ملګرتیا نه بعد زه ستاسو په شان نیکانو خلکو او د علماء کرامو او د نیکانو ملګرو په ملګرتیا باندې زه ډاډه یم او د هغې د لاسه زما دا غم چې دی هغه کمیږي او خوشحاله یم چې الله ماله داسې وروڼه راکړي دي، داسې مشران یې ماله راکړي دي، داسې خویندې ماله راکړي دي چې هغه د غم او د مصیبت په دې وخت کې او په دې ساعت کې هغه ما سره ولاړلي. نو د ټولو ډېره ډېره شکریه او مننه او الله سبحانه وتعالی دغه ټولو ملګرو ته د دې اجر ورکړي او الله سبحانه وتعالی د هغوی له د دې ښه بدلې ورکړي چې زمونږ تپوس یې وکړو او زمونږ سره ولاړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له کمې خبرې چې موږ وکړې الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له توفیق راکړي چې الله ته واپس شو او الله سبحانه وتعالی د مصیبت د وبا د بیماري د دې الله زر تر زر د دې امت نه اوچته کړي. کوم چې بیماران دي الله دې وله روغ صحت ورکړي، کوم چې وفات شوي دي رب العالمین دې وبخي، خصوصا الله سبحانه وتعالی زمونږ والد صاحب باندې خپل رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی د هغه قبر د جنت باغچه وګرځي او الله سبحانه وتعالی د هغه سره حساب کتاب اسان کړي او الله سبحانه وتعالی د هغه کمې نیکیانې چې کړي دي الله دې ورله د هغې ښه بدلې ورکړي، کمې خطاګانې چې د هغه نه شوي دي الله دې ورته هغه معاف کړي او الله سبحانه وتعالی دې ورسره زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. انشاءالله سبا نه به بیا زمونږ د درسونو سلسله شروع کېږي، خو دا یو ابتدایي نصیحت او یو بیانو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.